بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ چې په دنیا ته لېږلې یې نو دا په اصل کې د دنیا والو په حق کې زموږ رحمت دی. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمانان ورونو، دا د بخاری شریف یو مختصر حدیث دی چې ما ستاسو مخکې تلاوت کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې سیزونه دي او درې خبرې دي چې څوک هغه درې خبرې په ځان کې راولي نو هغه مومي په دې په ذریعې سره خوند د ایمان او لذت د ایمان تر څو پورې چې دا درې خبرې په چا کې نه راغلي نو هغه ته خوند د ایمان او لذت د ایمان هغه نه ملاویږي. نو یو په غدرو خبرو کې دا ده چې الله او د الله رسول زیات محبوب وګرځي د په نظر کې د ټولو خلقو نه. د الله او د الله د رسول نه ما سوا چې څومره مخلوق دی نو د دې ټول مخلوق نه د پزړه کې الله او د الله رسول سره محبت د ټولو نه زیات شي. نو د چا پزړه کې چې د الله او د الله د رسول محبت د ټولو نه زیات شي، د پلار نه هم زیات شي، د مور نه هم زیات شي، د اولاد نه هم زیات شي او د تمام خلقو نه زیات شي، نو هغه د ایمان خوند مومي او د ایمان لذت هغه ته ملاوي. او دویمه خبره دا ده چې ان يحب المرء لا يحبه الا لله، چې محبت ساتي یو سړی خو دې محبت نه ساتي د یو څیز سره مگر د الله دپاره. چې کوم انسان د الله د رضا دپاره محبت ساتي او د بل څه غرض دپاره، د بل څه لالچ دپاره، د بل څه تمې دپاره دې غرض دې چا سره محبت نه ساتي نو بس دته خوند د ایمان ملاویږي. چې د الله د رضا دپاره سړی هر چا سره محبت کوي چې او په دې نیت باندې کوي چې الله مانه راضي شي، نو داسې انسان ته خوند د ایمان ملاویږي او لذت د ایمان ملاویږي. او درېمه خبره دا ده چې دې بد ګڼي دا خبره چې دې واپس شي په کفر کې. الله د کفر نه دې راستلی دی او د ایمان دولت یې دته نصیب کړی دی، نو دې کفر بد ګڼي
او داسې کفر بد ګڼي لکه څنګه چې په اور کې غورځېدل دې بد ګڼي. نو دا درې خبرې چې پچا کی، یو دا چې الله او د الله د رسول دته د هر چا نه زیات محبوبي، او بل دا چې د محبت نه ساتي د هیڅ چا سره مگر د الله د رضا دپاره محبت ساتي. او درېیمه دا ده چې دته کفر دومره مبغوض ښکاري او دومره بد ښکاري څنګه چې ورته په اور کې غورځېدل هغه بد ښکاري. نو دا درې خبرې چې په چا کی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دته د ایمان لذت او د ایمان خوند ملاوي. او بل یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. پتاسو کې یو انسان مومن نشي کېدی ترڅو پورې چې هغه ته زه زیات محبوب شوی نیم د خپل پلار نه هم او د خپل اولاد نه هم او د ټولو خلکو نه هم. ورونو په دې کې ټول هر څه راغلل چې ترڅو پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارک مونږ ته د پلار نه خوږ شوی نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارک او د هغه تابعداري مونږ ته د اولاد نه محبوبه شوی نه، او دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت مونږ ته د خپل تره نه د خپل ماما نه او د ټولو خلکو نه زیاته محبوبه شوی نه. نو تر هغې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې یو کس مؤمن نشي جوړېدی. هم دا وجه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره روانو، او په داسې حال کې روانو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاس د حضور په لاس کې وو او په لار روانو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا انت احب الی من کل شیء الا نفس التي بین جنبی. اے دا الله رسوله ته ما ته ډیر محبوب د هر یو څیز نه، مگر زه چې د خپل زړه جایزه اخلم نو ما ته د خپل نفس نه زیات محبوب نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. چې ترڅو پورې یو کس په تاسو کې مؤمن نشي جوړېدی ترڅو پورې چې ورته زه زیات محبوب شوی نیم د هر چا نه هم او د خپل ځان نه هم. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ووی چې د الله رسوله بس ته ما ته د نن نه زیات محبوب د خپل ځان نه هم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل الان یا عمر، اے عمره اوس د ایمان برابر شو. نو دا د بخاری شریف حدیث دی او د دې نه دا معلوم شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ټولو نه زیات محبت ساتل پکار دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او اطاعت د ټولو نه زیات پکار دی. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مړو. یو ځل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په لار روانو او منډې کړې او د سماتی په شکل باندې کېناست او بیا را پاسېدو، خپلو ملګرو له راغی. ملګري ترنه تپوس کوي اے ابن عمره تاسو کولو دست ماتو؟ نو هغه ووی چې ما اودس نه ماتو، لیکن ما د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا عمل نقل کو. حضور علیه الصلاۃ والسلام دقه شانته روانو او په دې ځای کې اودس ماتي ته کېناستو او بیا را پاسېدو
نو ما داغه عمل هغه نقل کو. دارنګه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ځل په منبر باندې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیانول. دا حدیثو د بیانولو په دوران کې ناسا په مسکی شو. صحابه ته تپوس کوي یا امیر المؤمنین تاسو ولې مسکی شوئ؟ د مسکراهټ د پاره خو څه باعث نه و، نو تاسو ولې مسکی شوئ؟ نو هغه فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ د حدیث چې کوم الفاظ ما ولستل دا ولستل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو. نو ما هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې دا مسکراهټ اختیار کو. رونو دا قسم جذبه اطاعت چې څنګه صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جذبه اطاعت په ځړ کې ساتلې و، نو دا موږ لم پکار ده. او حضور پاک فرمایي من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنه. چا چې زما د سنت طریقې سره محبت وساتو، یوازې دا نه چې زما نعتونه وي او زما باندې درود وي او زما صفاتونه وکړل، بلکې چا چې زما د سنت طریقې سره محبت وساتو، زما سنت طریقې اختیار کړي، نو فقط احبنی د ما سره د زړه نه محبت اختیار کو. او چا چې ما سره د زړه نه محبت اختیار کو، نو کان معی فی الجنه، دی به ما سره په جنت کې ملګری. نو راځي چې رونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د زړه نه محبت پیدا کو، او راځي چې رونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د زړه نه خپل کو او داغه په لار باندې روان شو، د اقامت دین کار شروع کو، د الله تعالی دین عملا قائم کو، څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا قائم کړو او دې کار د پاره الله تعالی منتخب کړو. کما قال تعالی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کرہ المشرکون. ما آخری پیغمبر الله وی را لګل دی، په دین حق سره میرا لګل دی چې هغه دین اسلام دی، په هدایت سره میرا لګل دی چې هغه قرآن کریم دی، د پاره میرا لګل دی چې دا الله دین په ټولو دینونو باندې غالب کی. راځي چې نن د پیغمبر دا کار شروع کو، د الله د دین د اقامت د پاره یو موټی شو، ډله بازه پرېږدو، د الله په ځمکه باندې د الله دین قائم کو چې زمونږ دنیا هم خشي آخرت هم خشي. الله دې مونږ ټولو له د نیک عمل کولو توفیق راکړي. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین.